سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او د صحت په جامو کې وئ. بیا هم د یو نوي ویډیو سره ستاسو په خدمت او حضور کې حاضر شولو دوستانو. په دغه ویډیو کې تاسو ته بیا هم یوه طریقه ښیم چې کولی شئ په اوربیټ صرافی کې $32 بالکل فری او وړیا او په اسانه طریقې ترلاسه کړئ. نو که د دغه ډول ویډیوګانو سره شوق او علاقه لرئ، زموږ چینل سبسکرایب، ټلیګرام چینل 100% جوین کړئ چې موږ هلته له یوټیوبه ډېر فعالیت کوو، چې د ټلیګرام چینل لینک هم زه په ډسکرپشن کې ږدم. ښه ملګرو، تاسو به په لومړي سر خپل اوربیټ صرافی څنګه کوئ راوازه به کوئ. کله چې مو صرافی راوازه کړه دوستانو، دلته به تاسو لومړي سر کې په الفا ډراپ ZTC باندې کلیک واخلئ. یو به په دغه کې ګډون کوو، یو دانه بل کمپاین درته ښیم چې په دې دواړو کې ګډون کولی شئ. په دغه کې ګډون ساده ده، کوم خاص کار له موږ نه غواړي، صرف یې جوین کوو، نور څه فعالیت پکې نشته. په همغه جوین به موږ ته $1 په اندازه ZTC ټوکن راکړي. ښه چې دا مو کله راواز کړم ملګرو، زه انتظار کوم دا راواز شي. دا راواز شو. نو دلته به تاسو لومړی دی کې رجسټر وي پارټیسپیټ ګډون به دی کې لومړی تاسو کوئ. نو په دې بټنه باندې به څنګه وکوئ، تاسو به کلیک واخلئ ملګرو. زه پې کلیک اخلم، زما ګډون به دی کې وشي. نو دغه د دوستانو زما ګډون ترسره شو. صحیح ده. ګډون چې وشو، دلته دوستانو دوی 2 ټاسک لري، په هر ټاسک مختلف اجازه ورکوي، خو زه دا لومړنی تاسو ته وایم چې هیڅ مصرف نه لري او اسانه ده. دا ټاسک څه وایي دوستانو، دا وایي که چېرته $10 تاسو ډیپوزیټ کوئ، موږ یو USDT فیوچر بونس درکوو. که $100 ډیپوزیټ کوئ، موږ $1 کیش ریوارډ ZTC درکوو، چې فکر کوم تر $100 پورې زموږ وس رسي. دا بل بیا زر غواړي، دغه ته هم وس نه رسي. داسې مو صرف جوین که کار وشو ملګرو. لاندې بیا یو بل هم لري چې دا وایي تاسو $100 ټریډینګ والیم پوره کوئ، په همدې ټوکن باندې موږ $3 پورې ریوارډ نور هم درکوو، چې دا بیا تاسو خپله خوښه که فیوچر کې په دې ټوکن $100 ټریډ کوو، او که نه هم کوو صرف یې جوین کوئ. صرف چې جوین که نور وځئ، نور خاص کار نشته. اوس به تاسو په مور آپشن باندې کلیک واخلئ. کله چې مو مور آپشن ووهه، دلته به راځئ تاسو دوستانو، د B3R برخه به پیدا کوئ. صحیح ده، B3R به پیدا کوئ، او B3R چې مو پیدا کړه پې به کلیک کوئ، تر څو د دې صفحه موږ ته څنګه شي راوازه شي. نو دا د B3R برخه موږ ته راوازه شو. صحیح ده. دا برخه راوازه شو، تاسو به لاندې راشئ. دلته یو دانه نوی B3R کمپاین راغلی چې په دې کې 50,000 ټوکنه پرایس پول ورکړي، چې هر کس ته تقریبا تر $32 جایزه رسي. مخکې مې هم دغه ډول 3 ډراپه معرفي کړي وو په تېره ویډیو کې، که تاسو هغه لیدلي، چې یو دا د WM و، ګوای و، او د زینو په نوم و، چې له دې 3 واړو څخه هر کاروونکي وشو کړی تر $50,000 پورې جایزه ترلاسه کړي. دا اوس تمام شوي، خو راځئ دا یو نوی راغلی او موږ فعلا 7 ورځې شاوخوا چانس لرو دې کې ګډون وکړو. دلته به په دې کمپاین باندې کلیک واخلئ دوستانو، راجستر به ووهئ. زه راجستر بټنه وهم او اوس به د دې کمپاین ته داخل شو. هلته به جوین کو او ټاسکونه به ترسره کو، او درته به هم ښیم چې دا څومره جزا هر کارونکي ته له دې څخه رسي. ښه کمپاین ته ور داخل شوم، په تمه کېږم صفحه واضح شي. ملګرو کمپاین چې راواز شو، نو دلته به تاسو څنګه کوئ، لومړی به راجستر ووهئ، ځان به په د کمپاین کې راجستر کړئ. زه په راجستر بټنه کلیک کوم، نو ګورئ سکسسفولي ساین اپ. نو زمونږ ساین اپ یا رجسټریشن په دې کې څنګه شو، سکسسفولي ترسره شو. چې کله دا ترسره شو، لاندې راځو، دوی 2 ډوله ټاسک لري. صحیح ده. دلته هیډ ټاسک لیکلی، په دغه غشي نښه کوو تر څو ټاسک موږ ته څنګه شي راوړي. که تاسو ته هیډ وکلیک وکوئ، نو ما ته هیډ نه ده. نو دوی 2 ټاسک لري دوستانو. لومړنی ټاسک چې دا د عامو ټولو کارونکو لپاره ده، چې هېڅ مشکل نه لري، موږ یې ترسره کوی شو. لومړی ټاسک چې دا دوستانو صرفا VIP یوزرانو ته ده. صحیح ده. هغه کسان چې د صرافۍ VIP اکاونټونه لري، نو له دغه برخې څخه که څوک بیا VIP ته هم اپګریډ کوي، دلته کوی شي اپګریډ کړي. خو موږ راځو هم دا لومړی ترسره کوو، ډېر جنجال پسې نه ګرځو. نو دا دوستانو څه وایي، دا وي چې لږ تر لږه تاسو به څنګه کوئ، $10 ټریډینګ والیم به پوره کوئ. فرق نه کوي چې په هر ټوکن یې کوئ، هغه ستاسو خوښه ده. اینی پایر یې لیکلی، یعنې هر ټوکن باندې. بلن شرط دوم دا ده چې تاسو باید لږ تر لږه 100 USDT نت ډیپوزیټ وکوئ. همدا شان تاسو باید $100 په اکاونټ کې وساتئ، د جایزې ته ورځئ چې کله تاسو ته دا جایزه درکول کېږي. نو اوس موږ راځو، لومړی دې ته یو $100 اچوو. 100 نه، خو زه لږ ډېر اچوم، ځکه کېدای شي ټریډینګ کې له موږ مصرف شي او له 100 نه کم شي. زه دې ته دوستانو $102 رالیږم. نو زه له دې ځای ادرس اخلم او له خپل بایننس اوربیټ ته مې $102 لیږم. نو دوستانو $103 ډیپوزیټ مې وکړو، څنګه چې ګورئ منځنی او اخرنی ټاسک پوره شو. پاتې دا د ټریډ ټاسک. نو اوس به راځو موږ به ټریډ کوو. زه له دې برخې څخه وځم دوستانو. نو $103 مې ولیږل، تاسې هم 103 105 پورې ولیږئ، تر څو څه کمبود ونه کړي ټریډینګ پر مهال او تاسو بیا له جایزې محروم نه شئ. نو ملګرو ټریډ لپاره به راشئ فیوچر برخې ته. ټریډ به په فیوچر کې کوئ، په هر ټوکن چې کوئ ستاسو خپله خوښه ده. صحیح ده. دی پکې څه کار نه لري. کولی شئ په بیټ کوین یې وکوئ، په USDT وکوئ، USDC وکوئ، په دا هر یو یې کوئ. ما خپله بیټ کوین انتخاب کوو، USDC مې انتخاب نه کړه، ځکه اکثره وخت
بعضې ټایم هغه نه مني بیا وایي چې سټیبل کوین باندې بیا نه کوي. نو تاسو به اول په دغه غشي کلیک کوئ او دلته به سپاټ نه فیوچر ته یو $100 ولېږئ. په 10 هم تکمیلوی شئ، په 15 هم کټ ډېر لېږئ. زه مثال 10 مې لېږلي وو، 10 به نور ولېږم، یا مثال هغه نور لېږم، 40 نور لېږم. په $50 به یې کلوز کوم، اوپن کوم، نو په دې اساس به پوره شي. نو په دې مې کلیک وکړو، بېرته له دې څخه راځم فیوچر ته. دلته څنګه ګورئ، زه یو ریفریش ورکوم، به $50 فیوچر ته ټرانسفر شي. نو $50 ټرانسفر شول. حالت به ایزولیټ ووهئ، ایکس به یو ووهئ، ډېر ایکس مه ووهئ، تاواني کوي بیا. دا خط زه فول کش کوم، په 500 یې وازم. تاسو ته مې وویل چې په 20 15 په 13 یې وازوی شئ. خط پوزیشن مې واز کړم، نه ګټه کیم نه تاوان کې، بیرته کلوز کوم. کلوز کولو لپاره دا خط به دې خواته فول راکش کو، نو 1 سنټ شاوخوا وایي تاوان در کوم، مشکل نشته ده، کلوز به کو، 1 سنټ خو به خرچه کو نه پی. خط هم کلوز کو، په 500 اوپن که 500 کلوز که $100 والیم حساب شو، 100 شو 900 پاتې. نو بیا به په همدې ډول مخته ځئ. نو زه بیا راځم اوپن لانګ وهم، بیا مې د 500 واس کړ، لاندې راځم بیرته بیا کلوز کوم. صحیح ده، هر کلوز کې داسې 1 سنټ 2 سنټه کټۍ رانه نو خیر دومره څه نه ده. ښه نو بیا مې وازو بند که څو شو، $200 پاتې د 800. نو زه دا ویډیو سکیپ کوم، 800 په همدې طریقه پوره کوم. هم دوستانو $10 ټریډینګ والیم مې پوره کړ، شاوخوا 40 سنټه فیس رانه کم کړ د ټریډینګ. نو بیرته B3R برخې باندې کلیک کوو. اوس به وګورو کمپاین به څنګه وي، موږ ته به تکمیل شوی وي. نو کمپاین ته راغلم ملګرو، څنګه چې ګورئ 3 واړه ټاسک پوره شو. $10 ټریډینګ والیم، 100 ډیپوزیټ او $100 باید وساتئ. نو دغه و د دې 3 ټاسک چې د همدې په پوره کولو تاسو ته تر 300 ټوکنو پورې اجازه درکوي. دلته لیکلي وروسته به وګورو چې دا 300 ټوکن څونه کیږي. او دی دلته لیکلي دي چې ستاسو مثال ټریډینګ والیم او ستاسو ډیپوزیټ مقدار ستاسو په جایزې باندې تغییر کوي شي. یعنی د چا ټریډینګ ډیری، د چا ډیپوزیټ مقدار ډیری، نو عمره وی ممکنه جایزه تاسو ته غټي، خو ماکس ریوارډ 300 ټوکن ده. ښه اوس لاندې راځو دوستانو، د شرایط او پالیسی ده چې تاسو که ټایم لاره دا ټوله ووایي ښه ده، درته کومک کوي. ریوارډ اوس کله ورکوي؟ ریوارډ دوستانو ورکوي 2 ورځې وروسته. صحیح ده، دلته خپله هم دی ذکر کړی داسې 2 ورځې وروسته چې ایونټ اینډ سي، تاسو ته به تر 2 ورځو پورې څنګه ده ریوارډ درکړل شي، او د ایمیل له لارې هم خبر درکول کېږي، او سپاټ والټ ته مو هم کریډټ کېږي، فنډینګ اکاونټ ته البته. نو 2 ورځې وروسته تاسو ته دا اجازه درکول کېږي او هغه اکاونټو ته ورکول کېږي چې څنګه یې دوستانو KYC شوي، غیر KYC اکاونټو ته نه ورکوي. او باید دا $100 تاسو تر هغه چې ریوارډ درکوي ستاسو اکاونټ کې موجود وي، که موجود نه و بیا هم تاسو ته دا اجازه نه درکول کېږي. نو جایزه هم 300 ټوکن د راځي. وګورو 300 ټوکن څو کېږي. له دې برخې څخه زه سپاټ ته راځم، دلته د دې دا ټوکن سرچ کوم، دغه ټوکن ده دوستانو. پیر ټوکن قیمت 10 سنټه ده او 300 ټوکن هر کس ته اجازه ورکوي. زه به دا په لیمیټ کړم، 300 ټوکن به وواهم څو کېږي. نو څنګه چې ګورئ $32 او 80 سنټه کېږي. نو $32 او 80 سنټه د دې اجازه ده. خو دا بیا کله چې جایزه راکوي ممکن ټوکن قیمت ټیټ شي، جایزه کم شي یا زیاته شي، هغې بیا معلومات نه کېږي. نو $32 او 80 سنټه له دې برخې درکوي او $1 به له د ZTC ایرډراپ درکوي. ټوټالاً $33 بالکل فری او وړیا ده، به تاسو ته درکړل شي. نو دغه طریقه وه، هیله ده ستاسو د خوښې وړ